دا د کمونیزم د افکارو افغانستان ته د ننوتلو تاریخ دی. افغانستان څنګه د دوو سترو امپراتوریو ترمنځ راګیر شو. دا هغه تاریخ دی چې موږ غواړو تاسو ته بیان کړو چې د افغانستان د خپلواکۍ څخه د انګلیسي استعمار پر ضد پیلېږي او تر هغه وخته دوام کوي چې د افغانستان او شوروي اتحاد جګړه پیلېږي. دا د کمونیزم د افکارو افغانستان ته د ننوتلو تاریخ دی. له ډېرو جګړو او شخړو وروسته په پای کې افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه. په همدې وخت کې د شوروي سوسیالیستي جمهوریتونو اتحاد هم تازه جوړ شوی و او له نوي خپلواک شوي افغانستان سره ښې اړیکې ټینګې کړې وې. تر دې چې د افغانستان تر ټولو زیاته سوداګري له شوروي اتحاد سره وه. شورویان ورو په افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي تر دې ځایه رسېږي چې د افغانستان د پوځ سرتېري د پوځي زده کړو لپاره د شوروي خاورې ته تلل او هلته کمونیستي او مارکسیستي افکار په ذهنونو کې ځای پر ځای کېدل. هغوی له دغه افکارو سره په مثبت نظر بیرته افغانستان ته راستنه کېدل او د خدمت دندې ته داخلېدل. همدا سرتېري او د شوروي بېلابېل نفوذونه د دې لامل شول چې مارکسیستي او کمونیستي افکار د خلکو ترمنځ خپاره شي او ډېر کسان یې پلویان شي. د پلویانو د دې زیاتوالي له امله په 1965 کال کې د افغانستان لومړنی کمونیستي ګوند جوړ شو چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نومېده. البته په هغه وخت کې هیڅوک نه پوهېدل، خو اوس ټولو ته څرګنده ده چې هر ځای د خلق او دې ته ورته نومونه کارول شوي ښه پایله نه ده لرلې او په پای کې هماغه خلق ولسونه یې په بېلابېلو لارو له منځه وړي دي. خیر دا پرېږدو بیرته د تاریخ دوام ته راګرځو. څومره چې وخت تېرېږي د کمونیزم پلویان لا ډېرېږي. دا هم باید پوه شئ چې په همدې وخت کې محمد ظاهرشاه د افغانستان پاچا دی او هېواد لا هم شاهي نظام لري. خو د کمونیستانو د تبلیغاتو زهر ورو ورو په ټول هېواد کې ریښې غځوي. په کال 1903 کې محمد ظاهرشاه د محمد داود خان د کودتا له لارې له واکه لرې کېږي او د جمهوري نظام جوړیږي. داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر کیږي او 15 کاله په همدې مقام کې پاتې کیږي. خو د کمونیست ګوندونو ځواک د دولت له واکه ډېر و. همدا لامل شو چې هماغه ګوندونه کودتا وکړي، داود خان نیول کیږي او وژل کیږي او په اصطلاح د افغانستان دیموکراتیک جمهوریت جوړیږي، یعنی په افغانستان کې د شوروي لاسپوڅی حکومت. په همدې وخت کې نور محمد ترکی د افغانستان ولسمشر ټاکل کیږي او حفظ الله امین د لومړي وزیر په توګه ټاکل کیږي. کمونیستانو یو شمېر ځانګړي قوانین پلي کړل چې د افغانستان د مذهبي خلکو لپاره هیڅ د منلو نه و او له هماغه وخته په خلکو کې خبرې خپرې شوې چې دا قوانین د دین ضد دي. دې جوړ شوي کمونیست حکومت په ټول هېواد کې کنټرول نه درلود. خلکو مظاهرې کولې چې دغه قوانین نه غواړي، خو حکومت د وسلې په میل دغه مظاهرې په نښه کولې. د دې سرکوب وروسته خلک ناڅاپه پوه شول او ویل کمونیستان خو همدا دي، هغه څه چې موږ ته یې تشریح کړي وو بل څه وو. همدا لامل شو چې خلک نه یوازې د دولت مخالف شول بلکې د ټولو کمونیستانو پر ضد شول او له همدې امله بېلابېلې ډلې د کمونیست پر ضد جوړ شوې. تر لږ وخت وروسته هېواد د دولت تر کنټرول څخه ووت. یوازې پلازمینه د دوی په لاس کې پاتې وه او د دولت ضد بېلابېلو ډلو ته مجاهدین ویل کېدل او د دې ډلو فعالیتونه د دولت لپاره ورځ تر بلې تنګوالی راوست. موږ د 1990 کال د مارچ 15 ته رسیږو چې په هرات ښار کې د کمونیستانو پر ضد یو لوی پاڅون پیښیږي او د کابل حکومت پوځیان لیږي تر څو د هرات د خلکو پاڅون وځپي. خو کله چې د دولت مامورین هرات ته رسیږي د دې پر ځای چې مظاهرچیان وځپي خو برعکس د خلکو سره یو ځای کیږي او همدا وخت دی چې نور محمد ترکی ډېر اندېښمن کیږي او د خپل راتلونکي په اړه ویره پیدا کوي. له بل اړخه د شوروي حکومت هم دا ټولې پیښې څاري. د افغانستان کمونیست حکومت په بشپړه توګه ویره لري او ویني چې مامورین یې هر ځای د خلکو سره یو ځای کیږي. نور په خپلو مامورینو باور نشي کولی. نور محمد ترکی او د هغه لومړی وزیر حفظ الله امین ویني چې هیڅ چاره نه لري پرته له دې چې د شوروي حکومت څخه مرسته وغواړي. په دې وخت کې د شوروي اتحاد مشر لیونید بریژنیف و. کله چې بریژنیف ته دا خبر ورسید ویل موږ مرسته کولی شو خو ځواکونه نشو لیږلی. کله چې بریژنیف داسې سوړ ځواب ورکړ نور محمد ترکی د خپل لومړي وزیر سره اختلاف پیدا کوي او دواړه یو د بل دښمنان ګرځي. څو میاشتې وروسته د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې نور محمد ترکی وژل کیږي. وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر ووژل شو اصلي ځواک د حفظ الله امین لاسته لویږي. هغه سمدستي د کمونیست قوانین لغوه کوي تر څو خلک خوشحاله کړي، خو ډېر ناوخته و ځکه خلکو په دې حکومت نور باور نه درلود. وروسته له دې چې ترکی ووژل شو شوروي نور په دې حکومت باور نه کاوه او ویني چې دا حکومت نشي کولی هېواد اداره کړي. افغانستان شوروي ته ډېر مهم و
او هغوی هیڅکله نه غوښتل چې سخت مذهبي مسلمانان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، ځکه چې ویره یې درلوده چې هغوی به د منځنۍ اسیا په مسلمانانو اغیز وکړي چې د شوروي په لویه ټولنه کې د پام وړ شمیر جوړوي او ټول مسلمانان دي. د 1999 کال د دسمبر په 12مه برژنیف د کی جی بي مامورینو سره دې پایلې ته رسیږي چې باید حافظ الله امین هم ووژني او ورپسې افغانستان ته داخل شي. لومړی یې هڅه وکړه چې امین د زهرو په واسطه ووژني، خو ناکامه شول. په همدې وخت کې د شوروي مخفي مامورین افغانستان ته داخلیږي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري. شوروي جاسوسان ټول غیر قانوني افغانستان ته داخل شوي وو. د حافظ الله امین حکومت هیڅ خبر نه وو چې د شوروي مخفي مامورینو قماندان جنرال یوري دروزدوف په افغانستان کې وو. دا مامورین په کومو ځایونو کې اوسېدل؟ ډېری یې د هندوکش غرونو کې میشت وو او له لرې څخه یې ټول وضعیت څارلو. څو ورځې نه وې تېرې شوې چې د 1999 کال د دسمبر په 24مه د شوروي دفاع وزیر دمیتري آستینوف اعلان وکړ او ویل موږ د شوروي امنیت او د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ساتنې لپاره باید افغانستان ته داخل شو. وروسته له دې وینا شوروي ځواکونه افغانستان ته داخل شول. تاریخ ته که پام وکړو، یو اونۍ مخکې په 1980 کال کې یوه لویه اردو شاوخوا 80,000 کسان د ټولو نظامي وسایلو سره افغانستان ته داخل شول. د شوروي ځواکونه په هوایي سفر مستقیم کابل ته ورسېدل او ښکته شول، ځکه چې کابل لا هم د کمونیست حکومت تر واک لاندې و. ځواکونه په اسانۍ سره ښار ته ننوتل. جالبه ده پوه شئ چې حافظ الله امین هیڅ خبر نه و چې شوروي ځواکونه راځي، خو کله چې ځواکونه کابل ته راننوتل او پوه شو ډېر خوشحاله شو، ځکه څو میاشتې کېدې چې د مرستې غوښتنه کړې وه. خو خوشحالي یې ډېر دوام ونه کړ، ځکه هغه پوه شو چې شوروي حکومت نه دی راغلی چې یوازې مرسته وکړي، بلکې راغلی یو نوی جمهوریت جوړ کړي چې شوروي اتحاد ته کلک وفادار کسان واکمن کړي. شوروي ځواکونه په 24 د دسمبر داخل شول او 3 ورځې وروسته یعنې 28 د دسمبر د حافظ الله امین جسد د جمهوریت ریاست ماڼۍ څخه راوړل شو. هغه په زهر وژل شوی و. ډېر خلک وایي چې هغه په ډېرې زورونې وژل شوی و، ځکه جسد یې هېڅکله ونه ښودل شو. کیدای شي تاسو ته جالبه وي چې حافظ الله امین د مرګ په وخت کې 24 اولادونه هم درلودل، خو شورویانو خپلوان هم نه پرېښودل. ډېر ملګري یې د دولت په دننه کې زور وژل شول، ځینې وژل شوي او ځینې بیا کوما ته تللي. خو هېڅکله فکر مه کوئ چې شوروي یو عادي پوځ افغانستان ته لېږلی و. دا یو عادي پوځ نه و، ډېر پرمختللی پوځ و. شاوخوا 1000 ځانګړي سپېدناز کمانډو یې په کابل کې ځای پر ځای کړي وو چې د شوروي غوره کمانډوز څخه شمېرل کېدل. د کی جی بي مامورین هم په افغانستان کې خپاره شوي وو، نه داسې چې روسي ښکاره شي، بلکې دې جاسوسانو به داسې لباس اغوستل لکه افغانان. ژبه یې زده وه، پېژندل یې هم ډېر سخت و. د افغانستان دموکراتیک حکومت یو شمېر مامورین په تاجبیک ماڼۍ کې میشت وو، خو حافظ الله امین په جمهوری ریاست کې وو. نو د دولت کوم کسان چې په تاجبیک ماڼۍ کې اوسېدل نه پوهېدل چې حافظ الله امین وژل شوی او فکر کاوه چې روسان راغلي د هغوی د ساتنې لپاره، ځکه توپونه او ټانکونه د ماڼۍ شاوخوا ځای پر ځای کیږي او ډېر خوشحاله و او فکر کاوه چې زموږ ساتنه کوي. خو په هماغه وخت کې توپونه د ماڼۍ پر لور وګرځېدل او اور یې پرې بل کړ. د سپېتناز کمانډو په صفونو کې ولاړ و چې ماڼۍ ته دننه شي. د افغانستان د دولت ځواکونه داسې نه و چې هیڅ ونه کړي، ډزې کولې او بمونه یې غورځول، خو زور یې پر دوی نه رسېده او ډېر ژر وژل کېدل. د ماڼۍ دننه 150 افغان مسلح افسران میشت وو. ناڅاپه 24 سپېتناز کمانډو د بېلابېلو کړکیو څخه دننه شول او افغان سرتېرو ډزې پیل کړې. څو کمانډو یې هم وویشتل، خو هغوی کمانډو وو او ویې کولی شول واک ترلاسه کړي. په پای کې پاتې ځواکونه مجبوره شول چې تسلیم شي. د دې جګړې په پای کې د افغانستان ټولې مهمې سیمې د شوروي لاسته ولوېدې او په اصل کې هېواد د هغوی تر واک لاندې راغی. په پای کې د شوروي 15 کمانډو هم وژل شوي وو. شوروي سمدستي یو کس وټاکه او اعلان یې وکړ د افغانستان نوی مشر به ببرک کارمل وي او خلکو ته یې وویل چې حافظ الله امین پر خلکو ظلم کړی وو نو ځکه اعدام شو. خو د افغانستان خلک یوازې ګوري او په دې خبرو باور نه کوي. په همدې وخت کې خلک ورځ تر بلې خفه کیږي او دا وضعیت هیڅ نه خوښوي. ځانګړې توګه کله چې پوه شول شوروي زموږ هېواد قبضه کړ، له همدې امله د خلکو ترمنځ یو ډول اتحاد رامنځته کیږي. ټول وویل چې موږ باید د خپل ګډ دښمن پر ضد جګړه وکړو. په
په دې ځای کې هیڅ قوم او قبیلې توپیر نه درلود. ټول سره متحد شول، یوازې د ګډ دښمن پر ضد یې جګړه پیل کړه. کله چې به شوروي کوم هېواد ته داخلېده، ډېر په اسانۍ سره به یې ټول شیان تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د خپلو لاسپوڅ حکومتونو په مرسته به یې هېواد ونیوه. خو افغانستان دومره اسانه نه و. افغانستان یو سخت غرنیز هېواد دی چې ټول افغانان یې دښمنان وو. په افغانستان کې د شوروي ستره ځواکمنه امپراتوري په یوه جهنم کې میشت شوه. کابل نیول اسانه و، خو د ټول هېواد کنټرول او نیول په دې غرنیزو سیمو کې جګړه کول ډېره ستونزمنه وه. دا کار مخکې له شورویانو انګریزانو هم کړی و، خو بریالي نه شول. باید پوه شئ چې شوروي د دې جګړې له امله اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د افغانستان جګړه یوه له هغه لاملونو څخه وه چې شوروي اتحاد په اقتصادي لحاظ فلج او په پای کې وران شو.